د طالبانو ځینې پلویان نن وایي ټامیانو د افغانستان ټولې تیارې تاجکستان او ازبکستان ته ولېږلې، نو موږ اوس د پاکستان ځواب څنګه ورکړو؟ دا چې یو افغان څه ځواب ورکړی په همدې ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. خدای مو رنګ ورکړه. که دغه تیارې تاجکستان او ازبکستان ته نه وای تللی نو تا نن کوم علم درلود چې د دغه تیارونه مو ګټه اخیستې وای؟ چا چې دغه تیارې الوزولې هغه ته تاسو د کلیسا ساتونکي ویل. بیچارهګان چې باختر ته کلي ته لاړل نو تاسو به د کورونو نه وباستل او د الله او رسول په نامه به مو وژل. هلیکاپټر به مو په راکټونو د الله اکبر په نارې ویشتلې او هغې ته مو د الله نصرت ویل. رنجر ته به مو دومره غټه بوشکه په سړک کې ښکته کړه چې ریز مریز به مو کړ. د خپل هیواد یو داسې اداره نه وه پاتې چې تاسو پرې ځان مرګ برید نه وي کړی. د خپل هیواد په جدید العلم پوره ځوانان مو ووژل او بیا مو وویل د دوی خلاف د عملیاتو مشري پیغمبر کوله. تاسو ته چې په هرات او کندهار کې کومې هلیکاپټرې پاتې شوې نو د هغې په پرونو پورې مو وزنګل. د موټر سایکل ډرایوران وایي هلیکاپټرو ته وختلې او سرچپه مو ګزار کړې. په کابل پوهنتونونو او د افغانستان په فوزي روغتونونو مو حملې کولې، دا چې افغانستان پوه او تجربه کار خلک پیدا نه کړي. تاسو هوایي ځواک ته د کلیسا ساتونکي ویل. تاسو ته هلیکاپټر او ټانک هم کافر او فوز او پولیس هم کافر وو. نه مو جنگي تیارې وبخلې، په بارودو مو للپه کړې او نه مو رنجر او ټانګونه. تاسو تر ننه د پخوانیو عسکرو په کورونو ننوځئ او هغې وهئ ټکوئ او وژنئ یې. تاسو چې کوم تجاوز په خپل هیواد کړی او د هغې هره اداره مو له منځه وړې، د هغې زخمونو لا نن هم د ولس په زړونو تازه دي. تاسو هیڅکله د دین په جامه کې په دروغو او پروپاګندونو د ولس ذهنونه نشئ بدلولی. ګرانو لیدونکو، دا چې د دې ویډیو تر پایه راسره وئ مننه کوم. که تاسو هم د دې ورور له خبرو سره موافق یاستئ نو خپل نظریات په کومنټ کې له موږ سره شریک کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ.